چې اکثر زمونږ دا ښځې چې کله راواده شي که نه نو دوی د خپلو وروڼو ډېر زیات صفتونه کوي د خاوند په کور کې زما ورور داسې او زما ورور داسې لکه ورور نه بالکل فرشته جوړه کړې وي هغه هم انسان دی کیدای شي هغه کې هم سره څه کمزوری وي نو د خپل وروڼو به فرشتې د خاوند په کور کې نه جوړوي دا ښه اثر نه غورځوي او دقه شانتې سړي له هم نه دی پکار چې خپل وروڼو نه چې کوم دی نو زبرګان جوړ کړي وي او د خپلو اوښیانو قدر نه کوي بلکې یو اعتدال پکار دی میانه روي پکار ده نه ښځې له پکار دي چې د خاوند په کور کې د وروڼو ډېرې زیات صفتونه کوي او په هر موقع باندې چې کوم دی بس د وروڼو اړخ اخلي او نه سړي له پکار دي چې په وړه وړه خبره باندې چې کوم دی نو د خپل وروڼو اړخ اخلي او د خپلو اوښیانو ناقدري کوي دې سره هم د ښځې او د خاوند ترمنځ نفرتونه جوړیږي او محبت ختمیږي او تاسو کو سوچ کړی وي د بوډاګانو نه تاسو دا تپوس وکړئ دوی هم په ځوانۍ باندې کله چې د دې واده وشي په وروڼو باندې به ډېر ناز کو او زما وروڼه خو داسې او زما وروڼه خو هغسې خو چې کله هغه د وروڼو بچي وشي او د دې بچي وشي او غټ شي نو بیا کو تاسو اورېدلی وي زما مخ به ورته په کفن کې نه ښایې بیا پرې دونه ګیلهمند وي او په ځوانۍ کې د واده نه وروسته چې کوم دی نو بس صفتونه وي چې نه ختمیږي نو داسې نه دي پکار چې ځان باندې د خاوند کور چې کوم دی نو هغه اور کو بلکې د اعتدال او د میانه روۍ نه کار اخیستل پکار دي د وروڼو خیال ساتل پکار دي د خویندو هم خیال ساتل پکار دي خو په خپل ځای باندې چې کله مونږ هلته هغې کره ورشو نو پکار دی چې د هغې کور متعلقه خبرې کوو او د یو کور خبرې په بل کور کې نه کوو کله چې ښځه د خپل د خواښې او د سقرو د کور خبرې خپل مور پلار کره کوي نو لازمي خبره ده چې جنګونه به جوړیږي او د ښځې او د خاوند په منځ کې به نفرتونه جوړیږي او کله چې دغه ښځه د خپل د وروڼو خویندو خبرې اترې د خپل خاوند او د سقر خواښې په کور کې کوي نو دې نه به جنګونه او نفرتونه جوړیږي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي